إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، سیرت الرسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه مونږ بیانولو او دا خبره کستا سو ذهن کی وی دیزی تم دا سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسولو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدائش دا غینه مخکې یو مهم کارونه هغه وشو. هغه کارونو کې غرض اصل کې لار کولاولو، لار اسانولو، او پدې کې یو قسم انا علامه او یو نخوا د پاره د خودلو. یو دا غینه چې هغه مونږ بیان کا چې هغه بیت الله باندې حمله د ابرهه باچا وا. دویم هغه زمزم کوی ښکار کېدلو، او دا خبره مخکې سیرت کې مونږ بیان کړې وه چې دا زمزم کوی یو قبیله وا، خزاعی ورته ویلي، هغوی په جرهم قبیلې باندې حمله کړې وه. نو دې جرهم قبیلې د سکار وکړو، په دې زمزم کوی باندې یو ډیرکۍ جوړه کا د پاره د دې چې دا خزاعه قبیله راشي، د دې نه به فایده وانخلي. خلکو کې دا خبر مشهوره وه چې هلته پخوا زمانه کې یو کوی و، خو وروستو بیا دا خبره مکمل د خلکو نه رشي وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکونو کې بیا چې قصی ابن کلاب رالو او دی خزاعه قبیلې باندې واپس حمله وکړه، دا زیتی ونیولو او ټول قریش دلته راجمع کړل. قصی ابن کلاب قصی ابن کلاب چې کله مړ کېدو زامنیو سلور، نو په هغې کې یو مشر شو عبد مناف. عبد مناف چې دی بیا کله مړ کېدلو، نو د هغې یو زوی وروسته شوی چې هغه په هاشم باندې مشهور و، خپل نوم یې عمر دی. خو هاشم ورته دې وجې نه ویلو چې عام د حجاجو د حاجیانو ډېر زیات خدمت یې کولو. او بیا د هاشم زیو عبد المطلب، دغه عبد المطلب په وخت کې دا زمزم کوی راخکار شو.
سیرت واقعات دي چې عبدالمطلب باره کې راځي وای دا په حتیم کې ودو. حتیم هغه ټوکړه ده چې بیت الله سره نږدې هغه په بیت الله کې داخله ده خو د هغې نه بهر کړي. لکه وروسته دا خبرم ذکر کوو انشاءالله. نو دی عبدالمطلب خوب ولیدلو. خوب کې ورته یو تن وویل چې احفر طیبه، طیبه چې دی وکنه. خدا په دې طیبه ټکي باندې پوه نه شو. خلکو ته دا خوب مخکې کو چې یاره داسې یو خوب مې لیدلی، عجیب خوب دی. په خوب کې راته دا وویلی شو چې احفر طیبه، طیبه وکنه. خلکو ورته ویل که دا خوب دی دوباره وکتلو بیا به د الله د طرف نه یې که نه دا به شیطاني خوبي. بله ورځ بیا خوب ولیدو. په هغه خوب کې ورته وویلی شي احفر بره، بره وکنه. او دا په دې خوب په دې حالاتو په دې خبره باندې پوهېدو نه. دریم ځل بیا خوب ولیدو ورته ویل چې احفر مدنونه، مدنونه وکنه. نو دی وی په دې خوب کې ویل چې دا مدنونه څه دی؟ نو دا ورته ویلی شو چې ماء زمزم، احفر ماء زمزم، از زمزم اوبو کم کوی دی هغه وکنه. نو دی خوب کې ورته ویلی چې یاره دا کم ځای کې دی او دا دی څه شی؟ نو په دې خوب کې ورته وی دا اولی شو لا تنزف ابدا ولا تضم تسقي الحجيج الأعظم بين الفرس والدم عند قرية النمل. ورته ویل چې دا داسې اوبه دي چې سره نه خرابېږي نه، خرابوالی دې له نشته دی، ختمېدل دې له نشته دی، دا به همیشه وي او دې کې بدبویي او خرابوالی نه راځي. دا داسې اوبه دي حاجیان به هغې نه استفاده کوي، فایده به ترې اخلي. او دا چې دی په وینو خوشیانو ترمنځ ځای دی هلته دی. او دیم ورته ویل عند قریة النمل، د میګو علاقه د میګو به سوړه جوړ کړي، سوړي نه به میګي راوتي، دا علاقه به دغه ځای به وکنې هلته زمزم اوبه دي. دا چې راپاسېدو نو سوچ کې تلو چې یاره دا څنګه خوب دی. خپل قبیلې ته ویلو، هغوی د دې اجازت نه ورکولو چې یاره نه. نو د دې زامن په هغه وخت کې د عبدالمطلب زامن نو سوا د یو نه، حارث د هغې نوم و. دویم قول دا دی چې نور زامن یو خو هغه ورکوټي وو، ځکه وروستو راځي د عبدالمطلب لس زامن وو، خو دا یو زوی حارث دی مشری زوی و. نو دا مشر زوی غټ شو او نور زامن اولاد یو خوا واړو. نو دی ځان سره کو مشرکانو ته ویلې قبیلې ته چې زه خو دا ځای کنم او زما اراده ده. رالو مشرکانو طریقه دا و چې اوصاف و نایلت بوتانو دا غب په منځ کې به ذبحې کولی. یو تن دلته غوا لاله کړې وه، نو د غوا ټوپ وهلی و او دا راغلی وه زمزم کوی ته. نو ټوپونو وهلو سره د هغې نه خوشیانو م وتلي وینم پرته وه. او د ده په منځ کې چې عبدالمطلب وکتل نو ګوري میږي دي سوړه کړې ده او هلته میږو علاقه هم ده عند قریة النمل. خوب کې ورته ویلی شي. نو دا ځای کنستل شروع کو، مشرکانو نه پرېښود، ډېر زور یې هغې څه لګولی و. عبدالمطلب خپل زوی حارث ته ویلې چې ته دې کسانو سره جنگ کوه، زه به دا ځای زر زر راکنم، ته به ورسره بحث کوې. په دې بحث کې به
هغه خپل زدا کوی او کنم دا زیبا حالت به معلوم شي چې خوب رښتیا او کنو دلته دا ذهن کې کېنوا چیر عبدالمطلب عقیده خو د شرک والا ده او خوب چې د حقانیت سره تعلق لري رښتینوالي سره تعلق لري دا ولی جواب دا دې ذهن کې کېنوا کله کله الله د مشرکانو رهنماییم کوي یو کافر سړی دا غیر رهنماییم کوي او دویم جواب دا دی چې دا کارونه زکه کېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلون کېو دا دې زمانہ وا نو دې ته ارهاسات ویل کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتللو د پاره نخي الله به بعضی دې کارونه کول چې مشرکانو مدد به مو پاږي کی د مشرکانو فائدہ به مو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره الله حالات جوړول ناغي زکه دغه خوب هغه رښتینه کتلو زه چې کنستل شروع کل پاغي کې اوبر وته یو دوا وسی شکل بوتانو هغه د سرو زرونو جوړ شیو هغه وته او ور سره توري چاخه کړي وي هغه مر وته دا ټوله راو کاغل پدې کې وای کسانو هغه جګړه بند کا چورګه څه چللې او بخره وته دا خبر خورشیا ده نو چې کته حقیقتا وبوي عبدالمطلب پدې باندې ډېر خوشاله شو پدې کې دا نور کم قوم قبیله ده اغي دا ویلي چې یاره مونږ کومه جګړه کوله هغه نه کوو پارام شو دلته په سیرت کې دوه قول دي یو قول دا دی چې دی وخت کې چې کله عبدالمطلب سره نور مرګري نو سوا د یو زیره نو دی دلته نظر وکړو ک الله مال لزا من راکل نو اخرنه زیبه چې ذبح کوما دا دغه عقیده وا غیر الله لپاره به کله ذبح کول د انسانانو لکه عام طور باندې دې ملکونه شته چاغي کې د غیر الله بندگی کیږي او ذبح د انسانانو کیږي او یا کله دې سکی چې ذبح هغه د حیواناتو کې د انسانانو په خېټو باندې لکه مصر کې مخکې زمانه کې د ابلیس بندگی به کېده د شیطان او هغه به طریقه دا ولا غړه خزبوا دا هغه په خېټه باندې پیشو ذبح کا او دوی بداول زمون ابلیس بابا په دې باندې خوشالي مشرکانو مختلف عقیدې وي دا سوچ او فکرونه نو په دې باندې عمل کوي نو نظر د غیر الله او کو دی ویل چې یو زی به ذبح کوم او دویم قول دار البدایه والنهایه کې امام ابن الکثیر رحمه الله هغه وی چې را د زی اخرنه نو بلکې عام طور باندې عمومي ویلو چې را په زمانو کې به یو زی ذبح کوم نور د سینو ویلی چې اخرنه هغه وجدا ذکر کوي چې دا عبد الله چې کوم د رسول الله سلام پلارو د اخرنه کشره زی نو وی دا قول کمزور دی وجه دا غي داوا چې رستو عباس رضی الله عنه او حمزه دا رستو د عبد الله نه کشرانو دا د رسول الله سم ترګانو حمزه او عباس رضی الله عنهما ایمان راوړو زکه حمزه رضی الله عنه بارک رستو راځي دي ته رسول الله سلام سه یوزه رودلیو کما صوبیا دا ابو لهب وینځوا رسول الله سلام لم ته ور کړو او دارنګ حمزه لم ور کړو خدا ور کوټیو کشران دي دا خبره صحیح ده نو عبد الله وې دا مشرانو کې او دا کشرانو زامنو کې نه خودي انتخاب د یو کړو چې بس یو په کې زبا کو زکه چې اوس ما سره مدد والے سوګ نشتا وې دا نظر د دې وجنه وکړو بیا مشرکانو دې سره جنگ ختم خو په یو خبره وسه جنگ کولو
چې هغه دا دی چې دی اوبو کې مونږ ملکیت لرو، دا سره چې راووتو په دې کې مونږ ملکیت لرو. هغه ورته د دې مالک زم په دې کې بل څوک ملکیت هغه نشي کوله، او نه زه څوک پرېږدم دې ملکیت ته. په دې کې جګړه شوه. خبره دی اندازې ته ورسوله چې شام کې اشراف الناس بعضې خلکو هغوی ته دی اوچت نظر باندې کتل، او هغوی ته به کاهن یا ترویتی به ویلې، نجومی به ورته ویلې، او دا سوچ او فکر به لرو چې دی نه مونږ تپوس کوو چې دی باره کې دا څه وایي. راځئ ځو هغه به زمونږ فیصله وکړي. وای د دې قومونو نه یو تن روان شو د پاره د دې چې معلومات کوو. روان شو لاره کې وای دوی سره اوبه ختمې شوې، نږدې و چې دوی مړه شوي وی. نو دی عبدالمطلب مرګرو ته ویل داسې کار دی چې قبرونه وکنئ. دی وجې چې یو مړ کېږي هغې کې به مونږ خښو، اخره کې به یو کس پاتې شي، نو هغه که حیوانات یې وخوري او بار مارغان یې وخوري هېڅ خبره نه ده، نور خو به بچ شي. وای دوی قبرونه کنستل. وای بیا دی عبدالمطلب خلق مرګرو ته وویلې چې داسې کار دی، دا خو هم قمقلتوب دی چې یاره مونږ دا قبرونه دا کنو او لګیا یو په دې کې مصروفه یو او د اوبو طلب نه کوو، نو دا خو هم زمونږ قمقلتوب دی، راځئ د اوبو طلب کوو. وای دوی چې کله روانېدل نو په دې وخت کې د عبدالمطلب اوخه د هغې د لاندې نه اوبه شروع شوې. الله یو چینه پیدا کا. دوی په دې باندې ډېر خوشحاله شو او اوبه خپل هم وڅښلې، حیواناتو له هم ورکې. و یو بل ته دا وویلې چې یاره داسې کار دی چې عبدالمطلب دومره عجیب کار وشو چې د هغې د اوښې نه لاندې اوبه راووتې. الله دې له اوبه دلته ورکې په دې دشته کې، نو که هلته یې ورکې څه چلو شو، بس دا اختیار ستا دی. هغه مونږه کاهن له نه ځو، ترویتي له نه ځو، او راځئ دا فیصله وشوه. نو ټول ملکیت د چا رالو؟ د عبدالمطلب رالو. بیا عام طور ما عبدالمطلب وی په دې سرو په دې تورو باندې قراندازي وکړه. نو درې قسمه قراندازي وکړه. یوې د بیت الله د پاره قرعه واچوله، دویمې چې د ځان د پاره واچوله، دریم چې کم قومو نو هغه خلکو د پاره یې واچوله. په دې کې قرعې د بیت الله راوختې او څه د عبدالمطلب راوختې. عبدالمطلب راولګي د خپل حصه مو بیت الله ته ورکا، او دا ویلې چیرې دا سره به مونږ په بیت الله کې استعمال کو. نو بیا اول دا سره چې استعمال شوی دی بیت الله کې، دا عبدالمطلب استعمال کړي. د سرو زرو دا گیټ دا سره لګول، دا په غلاف باندې لګول، دا اول عبدالمطلب لګولیو. دا غي نه وروسته بیا شروع شو. حدیث کې راځي، خبر را نه اوږدېږي خو یو روایت صحیحه په دې کې موجود دی. وروسته زمانه کې د عثمان بن عفان رضی الله عنه په دور کې څه کسانو هغې مشوره وکړه چې یاره دې بیت الله کې دومره سره پراته دي، مانه سرپې دي، سرپې لګېدلي، ګیټې د سرو دی، داسې به وکړو چې دا به راواخلو، مسلمانانو هغه غربا او غریبانانو کې به تقسیم کو، او د دې فائدہ نشته چې په دې کې لګېدلي. او باو صحابه را پاسېدل، هغه ویل چې یو کار ابوبکر او عمر رضی الله عنهما نه یې کړی، تاسو یې څنګه کوئ؟ پرېږدئ، هغې خلافت تیر کړی دی، هغې د دې نه سره خوا کړي نه دي، او تاسو را لګېږئ دا مشورې کوئ. هغې منع کړل د دې نه. نو د هغې نه وروسته تر اوسه پورې همدغه ترتیب روان دی. اول سره عبدالمطلب ولګول. الله زمزم کوی راښکاره کو، دا یو عظیمه فایده دلته وشوه. ځکه اوس ول استاز الله پیدا کوي او حفاظت د مرکزم اوشو د حرم د ابراهه باچان الله د دې حفاظت کو، بیت الله حفاظت وکړو لکه مخکې د هغې بیان وکړو. نو ګوره کم ځای کې چې دین بیانېږي د هغې حفاظت هم وشو، او کم ځای
چې انتخاب د هغه د عبادت د پاره شوی دی یا د دین مرکز جوړېدلو د پاره شوی دی نو هغې کې د اوبو انتظام نو ځکه عرب په دې اوبو کې ډېر ناکام وو دشتې وي اوبو به هغوی ته نه میلاوېدې او د بهر علاقو نه به چې دی دوی اوبه راوړې حرم ته مکې ته حجیانو باندې به اسکلې نو ډېر تکلیف هغې ته هغه تکلیف هم الله ختم کو نږدې زمزم کوې الله راوکاږلو او دا تقریبا په 10 فوټه کې د حج اسود ته مخامخ دی په دې ځای کې نو عام داسې ووایي چې په حرم کې دننه الله د اوبو انتظام هم وکړو حرم حفاظت هم وشو او انتظام د اوبو هم وشو او داسې اوبه وي چې حدیث کې راځي چې دا خوراک دی د خوراک کوونکي او دارنګ و شفا و سقم او دارنګ شفا د بیمار د پاره انسان چې په کم نیت باندې اوس کې حدیث کې راځي زمزم اوبه چې لما شرب له هغه څه د پاره دي څه د پاره چې نیت وکړی شي امام سیوطي رحم الله وایي وایي زه لاړم زمزم اوبه ما په دې نیت باندې اوس کلی په دې نیت چیرې الله مالا علمونه راکړي د علم دروازې را باندې کولاوي کی وای الله په ما باندې علمي دروازې کولاوي کی نو سره یقین سره دې سیوږي چیرې دا زمزم اوبو دا زه په دې نیت باندې اسکما یو مرګري ما ته قصه بیانوله یو مرګرو زمزم اوبه اسکلی واول وګ نیت وکړو سوچ کې تلو به دغه نه رسته اوبه اسکي ما ته تاسو کو چیرې دا تاسو د پاره اسکلی وای ما دې د پاره اوس کې چې الله مال مرګ د شهادت راکړي دا ډېر عجیب سوچ کړي وای بیا ما مرګره وکړو چې مرګ د شهادت الله ورکو لند پدې کې دا چې سنت د پاره دی اوس کل رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دي که صحت روغوالی د پاره یا دانګ د علمونو دروازې کولاوالی د پاره یا بل د پاره د ټولو د پاره الله کافی کوي او یو قسم شفا ګرځي روغواله ګرځي هغه نعمت الله درکوي څومره قیمتي وودي او دې څه وو چې پاغي کې تغییر ناراضي خرابواله ناراضي جراثیم پکې ناراضي دا اوبو الله حرم له دغه مقام ورکو قریش به داغینه فائدہ اغستله بیا عبد المطلب زامن رستو پوره شو لز زامنو او پاغي کې یو زوی چې هغه عبد الله زکاغي څه زموږ مقصد دی نو هغه به بیان کو دا عبد الله وای چې کله لز زامن شو نو عبد المطلب دا ویلی چې ما نظر کړو مخ کې چې کله ما زمزم کوې اگر اخکار کولو خلق و قوم قبیله نه پرې خودم ما نظر کړو زبې ذبح کوما نو اوس به زه قراندازي کوما پدې کې چیرې پدې لسو زامنو کې کم یو د چا نمره او خطلو هغه به ذبح کوم او بنا بر دویم قول تاسو تماو ویلو یې دې ویلو چیرې کشرې زوی به ذبح کوم خدا قول کمزور په وجوه د وجه نه دی چې عبد الله کشر نو د رسول الله سم پلار دا کشر نو ځکه حمزه او عباس رضی الله عنهما دا کشرانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حمزه 13 ودلی دي دا غي نه دي سي معلومیږي چې دا کشرانو هغه قرعه په ټولو باندې وکا طریقه دا غي د قرعه دا وا چې عبد المطلب یا نور مشرکانو طریقه ټولو دا وا استسقام بالازلام دي ته ویل کیږي په غشو باندې باغی قرعه کولا هوبل یو غټ بوتو لکه داغي تذکره مخکې مونږه کړې وا هغه سره وی بوجي اخودلې وا پاغه بوجي کې بغشیو دوی بلال داغي یو منجور او هغه له به پیسې ورکی او دا به ویل ز سفر کوما نه ما د پر قرعه وګوره چې زما سره اخیږي په دې سفر کې می خیر دی او کنه نو دی قرعه به طریقه دا وا دا بوجي به ګډه وډه کا بیا به هم دې لاس کو دی منجور غشه به راو کاغو پاغي به لیکو چې امرني ربي نهاني ربي ما ته الله امر کړی دی او یې ما ته زی من کړی م چې مزه په دې طریقه به دی قرعه کولا نو چې دا به راو قتل چې مزه نو دی بیل حبل بابا مونږ ته وای چې مزه او کچرته ول چې امر کړی دی نو دی کې خیر دی بابا ما ته وای چې را لاړ شه دا عقیدی وي دی
نو دا عبدالمطلب امرالو او دلته چې قرعه وکا استسقام بالازلام وکو غشه چې راواغستو مختلف نمونه بیا پاغي کې انتخاب د عبد الله براتلو چې کوم د رسول الله اسلام پلارو بار بار په عبد الله باندې راختلو کلک عزم وکو چې ارز عبد الله ذبح کوم وی روانکل نور کسانو ورسره او اوصاف نایله د دې په مس کې ذبح کولو نو پدې کې قوم اغه ته بنو مخزوم قبيله وا د دې چې کوم ماماګانو د عبد الله اغه دې تر مخ ته شو عبد المطلب ته ویل ته زمونږ مشري او زمونږ مشران چې یو کار وکي هغه کار مونږ نه پریدو لہذا ته دې سه وکا چې دا مذهب کوا کدا دې ذبح کو زمونږ د پاره بس سنت شيستا بیا په دې باندې مونږ عمل کوو او بیا به ذبح کوو لکه بعضی قوانین هم دکر وجود تراغلی دي بعضی د هندوانو رسمونه دي او مسلمانانو هم هغه بیانوي او یا دا چې دې طرف ته ترغیب هم ورکوي لکه دا غي نه بعضی ملکونو کې بعضو علاقو کې هغه دسی به و چې یو سین به هغه ته باغی یو زنانه نه ناوي جوړه کا کالی به ورته واچول او به پاغي کې گزاره کا او دا بیل چې دا سین مونږ نه دا نظر غواړي دا سمندر زمونږ نه دا نظر غواړي یادې سي نور په مزارونو باندې دا طریقې خلکو ایجاد کړې دي نو دویم دا سوچو هغه ورته ویل چې مونږ ته نه پریدو په دې کې وای هغه ورته ویل د سکار به وکي چې یو عرافه خزدا حجاز کې مشهور او په دې باندې کاهن وا او دا غي سره یو جنو هغه تابع شو اډیر مشهور او دی ویل چې هغه له بمون لاړ شو دا غینه به تپوسو کو کده دې حل مونږ تر او خودلو مونږ به دې سیو کو چې په دې باندې به عمل وکړو او قبل حل راو خودلو خوم سیدا تپوس به دا غینه وکړو روان شو مدینه ته لاړل تپوس کو ناغي ورته العرافه هغه خزه خو حجاز ته تلی دا خیبر ته تلی دا دی روان شو خیبر لاړل خیبر ته چور رسیدل د خزي سره ملاو شو هغه عرافي کاهن خزي ته ویل چې دغه رنگ مون عبد الله دا په قرعه کې راخته ده زمون چې کومه طریقه ده او دا مونږ ذبح کوو د دې د بچاو د پاره یو طریقه مونږ ته اوخیا اول زما جن چرته تلې ده چې کله راشي زب تاسو ته جواب درکم دا شیطان کله کله دې سې کوي هغه ستاغه حل د مسلې نه کوي بلکې نور بل یو طرف ته دی بوزي یو بل عقیده او نظریه دل جوړي او په دې کې وای هغه ورته دا ویلې چې کله خپل جن رالو چې تاسو قانون سره چې کله یو تن هغه تاسو اوجنې قتل کوي داغي قصاص تاسو سره اخلي نو دی ورته یې زمون قصاص لسو خان دي هغه په قصاص کې مونږ ورکو مینا فدیه ده یا دیت ده دغه دیت مونږ ورکو وای تاسو د دې په لس او خان ذبح کوي د دې بابا پنوم باندې او په دې وجه باندې ودا عبد الله خلاصي د مرګ نه دا طریقه وي عبد المطلب واوري د خورالو مشرکانو سره نور مرګرو سره نه منا قوم قبيله سچنا دا مسله ماته صحیح نه ښکاری زب بیا قرعه استسقام بالازلام کوم کغه بیا را او قتلو دا عبد الله پنوم باندې نو بیا به زی زبا کوم او کچرته پلسو خانو باندې راوخته بیا به کو وای پدې کې چې قران واچولا خپل استسقام بالازلام کار یو کو نو تقریبا وای بار بار دې دا چل کولو او خان برا قتل عبد الله بن را قتلو تر دې اتیو ته خبر ورسیدا وای بیا راولګي عبد المطلب ویل چې سل او خان به زبا کوم دا غي د وجه نه بدا پاتې شي نو به سل او خان ذبح کل ټول ورته ویل ګور ستا بابا په دې باندې راضي دي چې دا مال علاوه او خان ذبح کا سل او خان وي ذبح کل او به ویلې چې د دې او خان غوخه دا به سو خرسینه پراته وي مارغان دي مخري حیوانات دي مخري انسانان دي مخري مسافر دي مرাজি ټول د پاره دا زمات طرف نه صدقه شوا
او دا عبد الله وی په دې طریقه باندې بچ شو. ها تفسیر ابن کثیر یو قول دام ذکر کړي چې دې باندې یو گزار کړي دی، یو گزار دا وهلې دی تر دې چې د دې سر مات کړي دی، خلکو دا غین خلاصولو. خو عبد المطلب وی راولګي یو گزار په وکړو په دې خلکو کې، نو دا غي د وجنه سر اولګي سر بیا زخمی وو. دا قولم پکې کړي او په دې طریقه عبد الله بچ شو. شریعت مونږ ته دا نظرونه نه دی ویلي، ټیک د نظر به پوره کې دا فائدہ تی مونږ ته معلومي، خو دې سه نظر چې هغه د شریعت سره موافق نه او تا ته په الټا هغه ته دا غینه چې عاجز ای کولای نشي، شریعت تا ته دا غي پوره کولو بیا امر نه دی کړی. حدیث کې راځي یو تن هغه قیدی ور اخلاص شو د رسول الله سم اوخه باندې راغلو، نو بیا ویل اې د الله رسول او ما نظر کړی دی چې دا اوخه به ذبح کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه پردی اوخه باندې نظر کې دا نظر م پوره کوا، بیا د سې نظر اعتبار نشته. یا حدیث کې راځي یو تن ابو اسرائیل ورته ویلو نظر کړو روزي نیولې وا، ویل چې پنور به ولاړم کینم بنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تن څنګه ولاړ دی؟ صحابه د الله رسول د ابو اسرائیل له ولاړ دی نظر کړی دی کینم بنا، سوري تبو نور تبو ولاړم کینم بنا او روزیم نیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نظر دی پریدا، صحیح نظر دا دی چې ته روزه اونیسا او دا کیناستل او دا نور ته ودریدل دا نظر صحیح نه دی، دا دی پریدا. بیا د دې نظر وفا پورواله دا شریعت مونږ ته نه دی ویلي چیرې دا پورا کا. او پدې کې عبد الله پدې طریقه باندې اخلاص شو. یو روایت پدې کې شته تفسیر ابن کثیر هم راوړی، هغه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انا ابن الذبیحین، زد دوو کسانو چې دا غي د علاله کې اراده شوی دا. خدا روایت سندن کمزور دی، خو فائدت معلومیږي هغه دا پدې اعتبار سره چې دوو کسانو چې داغي د ذبح اراده شي داغي په اولاد کې زر اعظم نو یو اسماعیل علیه السلام زکه د دې ذبح اراده کړې و، اراده بلکې عملی کړو. او ابراهیم علیه السلام په چاړه راخکله چې الله د جنت نه بیا ګډ داغي په ځای باندې راولې غلو. او دویم عبد الله ارادم د قتل د وجلو شوی و، زکه عبد المطلب ویلو چې دا ز ذبح کوم. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن الذبیحین ویلی، دا روایت ذکر کړي. عبد الله چې بیا دا د عبد المطلب زیو او وای کله چې دا غټ شو نکاح ته ورسېدلو، نو دی عبد المطلب ویلی چې یاره د دې د نکاح پروګرام کوو، دې له ښځه ګورو. پدې کې وای آمینه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ده، آمینه بنت وهب، او دا اشراف الناس د شریفانو د خلکو نو او چت نسب په اعتبار سره مو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسب یو ځای دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکونو سره یو ځای دی، نسب داغي سره ملاویږي. او اوچت نسب والا داغي انتخاب وکړو. روایت کې راځي چې عبد الله کله روان کو د عربو عادت داو د ځان سره به بوتلو په هغه علاقې ته هغه زیتا هغه کور ته چال کې آلته به ولا نکاح تړه، نو آلته بوتل پلار کې وې دا روان دی او پلارم ور سره دی. پدې کې ورقه ابن نوفل یو خور وا رقیہ وې دی چې د عبد الله وکتو نو आवाज ورته وکړو چې دی خو راشه، او اراده وا ورته چیرې زما سره نکاح وکا. هغه ورته ویلي چې زه د پلار خلاف دانشم کوله، زموږ دستور او قانون دا دی چې پلارم څنګه انتخاب وکي اک شان بکو، او دام نشم کوله چې تاسو سره ګناه وکما. ځکه عرب هغه په دې لحاظ سره دا پاک دامن خلقو تر دې چې کفر کیو مشرکانو عقیده د شرک وا، خو بعضو ګناهونو ډېر په سختۍ سره اجتناب کولو. نو دی ورته ویل زه دا ګنام نشم کولی، تا سره نزدېکت هم نشم کولی، او دارنګې نکام نشم کولی ځکه پلار مې نه غواړي.
او یو روایت د سیرت کې دام راځي وای دا आवाज دی رقیه زکو کو چې ورقه ابن نوفل معالمو او دوی دا خبره مخکینو کتابونو کې مندلې وا مشهور وا چیرې په مکه کې به الله یو نبی پیدا کړي یو رسول به پیدا کړي او هغه به شریف اوچت خاندان نه دا انتخاب د مخکینه بیان شو بلکې عیسی علیه السلام تورات او زبور دا تورات او انجیل دوانو کې قرآن ویلي دي نو دوی ته دا احوال معلومو وای دا غي د وجه نه دی ویلي چیرې شاید کې دې شي چې د دې په دې مخ کې رڼا ده د دې عبد الله په مخ کې او الله ماته د دې د حمل کېدلو د وجه نه چې زه د دې نه حمل واله شمه الله بچی راکی الله نبی وګرځي دا یو ارمان دی رقیه کولو خودی عبد الله ولا توجه ورنکا روان شوې دي چې کله د آمینه بنت وهب سره نکاح وکا آمینم ډیر شریفه خزوا ډیر حیاناکا په سیرت کې د دې صفات هغه بیان شوې دي ډیر وفادار خزوا وفا والوا لکه روستو داغي د اشعارونه معلومیږي په مرګ د خاون سره بیا اشعار ویلي هغه اشعارونه پته لګي چې ډیره پاک دامن او وفادار وا زه خاون سره وفا کوي وای داغي سره چې کله نکاح وشو داغي نکاحګانې اسانه وي ډیر تکلفات پکې نه و شریعت مونږ ته دا ویلي چیرې په نکاح کې کوشش دا کوي اساني کوي شریعت مونږ ته ویلي پدې کې مشکلواله م پیدا کوي د سي ساده یا هم چې ستاسو وس کیږي بس اک شان واده وکا داغي انتظامات کول او خپل ځان مصروف کول او یو میاشت دوه میاشت مخ کېو به دې ځان باندې ټینشن اچولې یو کله یو کار او کله بل خدمت نام خلق په تکلف کې شي دی وجنه د کی شریعت مونږ ته اسانی ویلې ده نو چې کله نکاح وکا داغي سره وخت تیر کو وې دی عبد الله د امینی سره وخت تیر کو واپس را روانو په هغه علاقه باندې تیرېدل نو دا رقیه د عبد الله اولیدو خو ست توجه ورنکا نو دا عبد الله خپل ورغلو دا ورته ول چې دی خوانه مونږ ټول ته مال ډیره توجه را کوله او دی خوانه چې اوس مونږ روان یو توجه نه راکې و دی ورته ویل چې رستا په دې مخ کې ورنا وا او هغه رڼا دی امینه ته ستادي خزي ته منتقله شوې ده او هغه رڼا ستا په تندې کې اوس نخ کاری ستا په دې مخ کې نخ کاری دا خبره ورته وکا او دا حقیقت مو یو قسم حقیقت معنی بناوا او دویمه وجه بعض مورخینو دا ذکر کړي چې عام د زنانو عادت دا ده التفات هغه سړی ته نه کوي چې دا غي خزوي نو دی وجه نه دی ور رقیت ته چې پته اولګي چې خزه وکا نو هیڅ توجه ورنکا بیا امینه او عبد الله دوانو زندگی تیروله خود د دې عبد الله وقت تقدیر کې الله ډیر کم لیکلو ځکه پلار نه په مرګ کې مخ کې شو نو دا شام تلاړو قافلې تجارت والو سره او دا غزینه خزم ور سره وا بیا مدینی ترالل نو مدینه کې عبد الدار هغه د رسول الله سلام دلته ماماګانو مو هغه کې بیا الته بیماری په دې باندې رااله دلته وفات شو دو قول دي عام مشهور اقوال یو قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو میاشتو چا د 2 میاشتو قول کړي ایو سیرت کې اتلس میاشتو قولم شوی دی چې د دیو چپلار مر شو خدا کمزوري صحیح دا عبد الله چې کله مر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار نو پدی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیدا شوی نو بلکې دا د حمل په حیثیت باندې وو امینه چې حمل داغي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خېټو او په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو پیدا شوی وای کله چې عبد الله مړ شو نږدې زمانه پورې وای دی عبد الدار دا کور معلومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار د قبر او بیا وروسته عرب دا غیب کو دې لپاره چې بعض خلک به وي ورتلل نو پدې کې وای دا امینه بیا رااله واپس مکې ته او ژوند تیرولو شعرونه د دې په جدای کې ویلي د ویلي چې بضحا علاقه هغه چې د عبد الله غونت انسان نه خالی شو
هغه هاشم زیو او مشهور په دې هاشم زی باندې او د اوچت صفات او کمالات ول ذکر کول چې ډیر وفادارو او دا د انسانو ما سره چرته بد اخلاقی نه وکړي او ما سره تر اخر وخت پورې وفاداری کړي او مرګ ولرارو نو د مرګ اجابت او کو استه قبول کو بیا وخت تیرولو خود دلته د امینه بعضی اقوال دي ډیر عجیب اقوال دي هغه دادي چا امینه وای خپل چې په ما باندې دسی بوج نو لکه عام نور زنانو باندې د حمل په وخت کې ځکه قران هم دا غي ذکر کړي چې انسان کله حمل په خېټه باندې زنانا په دې وخت کې ناستلو پاسېدلو کار کولو دا غي ته ډیر مشکلی نه میاشتې هغه ته تکلیف په دې باندې ملاويږي ورسته ورځ دا زیاتیږي دا درد او تکلیف خو امنه وي ما ته هیڅ تکلیف نه و دي ته ارهاسات ویل کیږي دا اصل کې د رسول الله سلام دا پیدایش یو نخو یو علامه وا نوې ما باندې هیڅ تکلیف نه و یو کار داو دویمه وجه هغه دا ذکر کوي چې ما د دې رسول الله سلام د پیدایش نمخ کې خوب ولیدلو خوب کې ما د څه وکتل چې زمانه یو رڼا پیدا شو وروتله او د شام هغه علاقې د بصره هغه علاقې هغه بنگلي ما وکتلې په دې خوب کې دا خوب حقیقت ذکر لري چې صحیح حدیث ته پدې کې صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق فرمایلی انا دعوت ابراهیم ابي ابراهیم ز هغه دعا د پلار د ابراهیم ځکه ابراهیم علیه السلام دعا کړو ربنا وبعث فيهم رسولا دا غي ذکر مخ کې کړو دا دعا ابراهیم علیه السلام کړو او حدیث کې وبشرا اخي عیسی او زو زیر د عیسی علیه السلام چې زما رور دی انبیا رونه دي اغه زیر ور کړو قران کریم ذکر کړی دی چې عیسی علیه السلام قران کریم کې الله ذکر داغي کړي زمان رستو به نبی راضی اسمه احمد داغي نوم به احمدی نو زه داغي زیرم او حدیث کې ورؤیا امي التي رات او زه د هغه زما د مور هغه خوب التي رات چې زما مور لیدلو او خوب دک شان لیدلو چیرې زمانه رڼا اوتله اما د شام هغه بنگلي وکتلې په دې خوب کې نو په دې خوب سره امنم د سنس ارهاسات هغه ته شیو چیرې دا ماشوم پیدا کیږي او عجیب غونته نخې دي علامې دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پیدا کولو نو پیدایش طریقه دا وا وقت د پیدایش کې بعض ارهاسات هغه خلق او قتل یو دا خبره او دویم وقت د پیدایش کې بعض داسې حالات رالل چې هغه تعجب والو خلق پاغه باندې حیرانتیا وکا هغه دا سیرت کتابونو کې عام دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوه هغه په ربیع الاول کې په دې کې یو قول اختلافي مشته امام ابن کثیر البدایه والنهایه کې راوړی یو قول په کې دا دی چې میاشت د رمضان وا د ربیع الاول میاشت نه وا خو امام ابن کثیر رحم الله بیا په دې باندې رد کړی دی او دا قول وی کمزور دی منکر دی صحیح قول دا دی چې میاشت د ربیع الاول وا رسول الله صلی الله علیه وسلم میاشت د ربیع الاول کې پیدا دی په دې باندې عام جمهور علماء اتفاق کړی دی بیا تاریخ په ورځ کې اختلاف نشته دی ورځ د پیر وا ځکه حدیث کې صحیح حدیث کې راځي ولدت فيه زه په دې ورځ کې پیدا شوم او روزه ابن ول رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ باندې نو پیر ورځ انتخاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذکر داغي کړی دی نو پاغي کې اختلاف د حدیث د وجې نه نشته دی دریم تاریخ کې بیا اختلاف دی چې آیا ربیع الاول کم تاریخ دی یو قول دا دی چې دویم تاریخ دی خدا مرجوح دی په دې باندې مرد کړی شوی دی دویم قول دا دی چې اتم دی دریم قول دا دی چې نهم دی او سلورم قول دا دی چې دولسم دی 12 ربیع الاول دی سلور قولونو کې کم یو قول بهتر دی نو دا اتم والا قول محققین ذکر کړي چې اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو
او پدی باندې مستقل یو رساله مولا علی قاری حنفی مولا ده او هغه یو رساله په عید میلاد النبی باندې لیکي نو پاغي کې صحیح محقق قول دا ذکر کړی دی تحقیق والا قول چې هغه اتم دی هغه د امام سخاوی دا نقل کړی دی چې دا قول د محمد ابن جبیر هم دی او محمد ابن جبیر هغه تابعینو کې غوره تابعی دی محدث تابعی دی او د محمد ابن جبیر نه علاوه یو قول د عبد الله ابن عباس هم دا دی عبد الله ابن عباس صحابي دی رضی الله عنهما د عباس رضی الله عنه زوی داغه قول هم دا دی چې اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی محمد ابن جبیر هم دی او په بدايه کې نهایه کې امام ابن کثیر د ابن حجر نه دا قول نقل کړی دی چې دا محقق قول دی او بیا د محمد ابن جبیر ته هغه نسبت کړی دی او یو قول البدایي والا ابن حجر نه ابن حجر د عبد البر داغي قول ذکر کړی دی چې قول داغیم دی او هغه د عبد الله ابن عباس نه ذکر کړی چې دا اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صم پیدا دی او دا محقق قول دی دیو جنازین کې نه وای چې تحقیق لحاظ سره وګوري نو دا اتم د ربیع الاول دا د رسول الله سلام د میلادي معنی هغه میلاد چې کوم ورځ د رسول الله سم د پیدایش او هغه اتم ربیع الاول او شیخ البانی رحم الله نږدې زمانه کې عالم تیر شوی او په تصحیح کې ډیر اوچت کارنامې کړي دا یو شیز به تصحیح کوله صحیحه د هغه د احادیث او د ضعیفه د احادیث او د په جلدونو کتابونه لیکلي د پاره د دي چې امت ته صحیح احادیث ملاوي شي او ضعیف مرتخکاری شي چې دا د روایتونه ضعیف دي نو هغه په دې سیرت باندې کار شروع کو د شیخ البانی رحم الله سیرت د امام ابن کثیر رحمه الله په دې کې تصحیح شروع کړي وا چې کله معراج ته ورسېد معراج ته تر دې پوری تصحیح کړي وا جون وفاء نکا او شیخ البانی رحمه الله وفات شو الله دې داغي مغفرت وکي او درجه دې ورکي شیخ البانی رحمه الله دې پوری تصحیح کړي دا نو په هغه تصحیح د شیخ البانی رحم الله کې دا قول له هغه وای چې تا ما ته محقق قول دا ښکاری چې اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی دویم قول راجح هغه دام دی چې هم جمهور علما او دې طرف ته نسبت کړي چې هغه نه هم قول دی لکه رحیق المختوم والا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله دا مسل کې په 76 کې تیر شوی دی 1976 کې دا کتاب لیکلې الرحیق المختوم چې په دې زمانه کې ټولو نه زیات تبع لحاظ سره او چاپ کېدلو لحاظ سره او ډیر خلک چې سیرت کې کتاب ګوري الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحم الله کتاب ګوري او وجه د کتاب د کتلو د دې دادا چې دا مبارک پوری رحمه الله د ډیر محقق انداز سره سیرت لیکلې ده جامع هم لیکلې ده مانع هم ده ډیر اعتراض هم په غمانې سوق نشي واردوله علما وای چې دا صفی الرحمن رحمه الله دا په سیرت کې ډیر تحقیق والو داغه د وجه نه هغه قول دا دی چې نه هم ده دا نه هم د ربیع الاول باندې پیدا ده وار چې کمزور قول دی نو هغه د بار ربیع الاول دی او زمون عجیب ادا د زمون په علاقو کې یا هم زمون په معاشره کې ټولو نه کمزور قول چې دی هغه چلیږي او خلک عید میلاد النبی مناوم په بار ربیع الاول باندې اول کې به دې ته بار وفات ویلو بار وفات به ویلو خلک په جمله باندې نه پوهیدل بعض مولیانو ورته هغه نشاندهی او کچیر تاسو وفات وي او تاسو په دې باندې خوشحالي کوي نو دا خو مقصد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی خدای چې وفات شوی دی اعاذ بالله تاسو په خوشحالي کوي نو هغه بیا دې له نوم بدل کو عید میلاد النبی ولکو جشن نوم ورکو د عید د اختر نوم ورکو چیرې د اختر روز ده نو بار ربیع الاول والا قول چې دا کمزور قول لګوري محققین قول دا دی چې یا اتم او یا دارنګي څه ده نه هم دا تحقیق والا قول له شیعاګان کم روافض دي دا غي قول دا دی چې اتلسم د ربیع الاول باندې رسول الله سم پیدا شوی دا غي تاریخ لحاظ سره دغه قول ذکر کړی دی او راجح هم دغه د بس یا اتم ده او یا نه هم ده
الله عالم دی خو تحقیق محقق کول هغه بیا اتم جوړیږي اتم د ربیع الاول او ورځ د پیر وا او وقت چې او سحر وقت او صبح صادق وقت حدیث کې رااله چې صبح صادق وقت او عام عیسوی دا کم د عیسی علی السلام د وخت نه چې کم تاریخ ذکرو نو هغه 571 سال داغي شروع ځکه د عیسی علی السلام د مرګ هغه تاریخ دوی را نقل کړی دی نو داغي 1501 او یا کال شیو او عام میاش د اپریل میاش وا 22 اپریل حسابيږي 571 22 اپریل ورځ د پیر او 50 ورځې بعد چې کله ابراهه په بیت الله باندې حمله کړې و دا غینه 50 ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په وخت د سحر کې صبح صادق کې دنیا ته راولېږلو او دا د ایمان والو د پاره یو نعمت دی یو احسان دی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله قرآن کریم کې ذکر کړی دی ایمان والو پتا سو باندې الله احسان کړی دی پر علی ګلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو ها امینه وای او هغه زنانه چې دې سره باوا په مرګري وا چې کله وای رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدلو عجیب حالتونه یو د هغه حالتونو نه داوا چې دا ستوري وای دومره را نږدې شو نږدې و چې مونږ وای چې زمونږ د کور ته د کوټې ته راځن نشو دسی یو رڼا پیدا شو په وخت د پیدایش کې یو کار دا وشو دویم دا چا مینه وای د دینه مخکې ما یو خوب ولیدو چې کله دا پیدا کیږي نو ته به دا کلمات وای چې اعیده بالواحد من شر کل حاسد پناهی غواړم د دې د یو ذات په نوم باندې د هر یو شر د حسد کوونکي نه کله چې هغه حسد کوي الله ته د دې پناهی وکي الله د دې حفاظت ته وکي الله ته بچ کی وای دا خوب امینه لیدلو او په دې خوب کې ورته دا ویل شو چې اعیده بالواحد دسه به من شر کل حاسد هم دغه کلمات امینه ادا کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو نو بعضی خصوصیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش هغه داو چې ولید مختونن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو نو مختون سنت کړی شو مخ کې نه داو یو قول د محدثینو دا دی چې نه رستي سنت شو په ومه ورځ باندې دا قولم عام مورخینو ذکر کړی دی خو هم راجح دا ده چې دا مختون د مخ کې نو دیو جن شریعت مونږ ته ویلي دي چې یاره سنتګری دا ضروری ده او په هغه تن باندې د چې ایمان راوړ په غټوالي حالت کې ایمان مشرو ایمان راوړ نو شریعت دی ته ویلي دي چې یاره ته به دا سنتګری کې دلیل په ابراهیم علیه السلام دی کنه الله به ورته په هغه وخت کې د اتیا کالو په عمر کې دا نو ویلي چې ګوره ځان سنت کا معلومیږي چې دا ډېر محتم بشان کار دی عمل له او دا لازم دی په مؤمن او مسلمان باندې چا بکئی ها که یو تن هغه کړی نه آیا دا مسلمان دی او کنه دی نو دی کې صحیح قول دا دی چې مسلمان دی کفر نسبت ورته نه کې عام طور مې زمونږ عادت دا دی چې مونږ سوګو ګورو مونږ نه سنت او الکه دا خو مسلمان نه دی بیا پاغي مې فتوی لګو الکه یو تن پیدا شو یو ځکه یو تن او قتلو او هغه نه سنت او هغه خو کافر او ایجنټ او فلانه او فلانه او اب هم د دې علاقې سره ګرځي را ګرځي با او یا به عام طور باندې د بعض علاقو کې عادت ده د خلکو چې هغه سنتګری بیا یا روستو کوي بعض نه پاتې شي نو په دې طریقه باندې خو خط طریقه نه ده چې سره ځان پاتې کوي بلکې سنتګری دا یو ښه عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی بل ابراهیم علیه السلام ته الله په اتیا کالو په عمر باندې امر کړو چې سنتګری وکا دا څومره ډیر ګران کار دی سپینګیر انسان دا غي زخم هم نه جوړي او بیا خپل ځان نه د زیاتی غوخه کټ کول دا ډیر ګران کار دی ها که یو جديده مسله سره وای په دې مناسبت سره که یو سره پیدا شي او ماشوم پیدا شي او هغه د مخکینو سنتو نو آیا د دې سنتګری بکې او کنه بکې نو دې کې راجح قول دا ده چې سنتګری خلق دې د پاره کوي چې دا زیاتی غوخه کټ کی او دا د مخکینه پرې کړی شي یا نه ده نو دا غي د وجه نه کروست توس بیا سنت کې دا سه عبس عمل له او بل ماشوم ته ضرر ورکول دي
بعضو کسانو دا فتوا جاری کړي چې یاره د سنت باندې به عمل کې او زخمی کې به سنسه، نو دا خبره کمزوري ده. نه شریعت هغه علت خودلې دی چې دا وجه ده چې دا زیاتی وغه کټ شي او په غسل کې نور ډیر فواید دي ده هغه چې دی هغه فواید راخکاره شي، نو بیا دې ته ضرورت نشته. کدا مخ کې نوي نو خیر دې هیڅ خبره نه ده. ولید مختونا، نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه رنگ پیداو. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو د عام ماشومانو نه یو عجیب حالت پدی وجو چې ولید مسرورن، دا چې پیدا شو نو نومي کټ کړي شو. عام ماشومانو نوم خلق کټ کوي، دا نوم چې کوم په دې خېټه کې زمونږ دی، دا نوم الله یو عجیب حالت جوړ کړی دی زمونږ استاد. سره د خپل پیدایش ته سوچو کې د انسان پیدایش ته ډیر تعجب کې ډیر سوچ کې پریوځي. الله څومره کریم او رحیم او څومره اوچت ذات زمونږ داخله د مور په دې خېټه کې بند کړی دا چې خراب نشي او بدبودار نشي، او یو بل ذریعہ جوړ کړی دا ډیر عجیب ذریعہ ده چې دا نوم دی او دی له یو پیپ غونتی جوړ کړی او پاغه باندې دی له وینو ورزي او طاقت ورزي، دا د ماشوم په خېټه کې خوراکي او دا خوراک کوي دا خله بند صفا ستر پرته. ادا خو ظالم انسان ورته وې چې بیا راشي او بیا د خله خپل په حرامو شیزونو باندې ګنده کوي. الله ولا پاکه ساتلی دا د ګندګانو چې دا به د الله نوم اخلي، د الله بندگی به کوي، د دې خله به پاکي. او دا پکې بیا نشور شیزونه نسوار او بل او بل او بل او بل دا شیزونه ور داخلي. دنه اجتنابو کې زما عزتمندو دا خله انتهایی پاک شفاف او ساتي. او دا صورت اول رایات کوي چې الله ال تعالی بند کړي دا د دې شیزونو نه چې دا ور داخل نشي او خله بدبودار او خراب نشي. په کار د چزم دغه اعظم وکما چې دا چرته بدبودار او خراب نه کم. لنډه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیدا شو، نور ماشومان دي سينو. درم معتمدن علی الارض، تکیا وون کې په لاسونو باندې په ځمکه باندې چې پیدا شو د لاسونو په ځمکه باندې سکړو. دا یو عجیب نقوا نور نو. او رافعا راسه الى السما، سر اسمان طرف ته اوچت کړو، اشاره او توحید د الله ته او بندګۍ د الله ته چې په دې وخت کې هغه سره خاص یو تعلق د رب د الله سبحانه و تعالی. دا یو عجیب حالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور ماشومان عام طور باندې دي سينو. په دې طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیدا کو. کله پیدا شو یو ډیر خوشحالي و په قریش خاندان کې، وجدا و چې پلار وفات شو او یو یتیم انسان چې پیدا شي چې پلار نه نو خاندان او خپلوان هغه ته ډیر خوشحالي. ها خوشاله کېدل دا جدا خبره ده. مونږ او تاسو چې د رسول الله سم پیدایش اورو او یې بیانونو خوشحالي ګو په چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونتی شخصیت مونږ او تاسو ته الله را لېګلې. دا یو عظیم سعادت دی زمونږ د پاره. خو مناول دا خوشحالي هغه له عید نوم ورکول بیا دا په اسلام کې نشته. زما عزتمندو دا مونږ ته نه بیا قرآن ویلی او نه مونږ ته حدیث ویلی او نو دا صحابه دا تعلیم را کړی دی چې مونږ او تاسو د عید میلاد النبی مناو. شریعت کې دا نشته دی. دوه وجې دي زه ډېر علمي انداز ته تاسو ته هغه نکتې بیانوم. یو مونږ چې په دې باندې دا رد کوو او دا تاریخ میلادي مونږ معلومو، د دې تحقیق کوو چې د رسول الله سم میلاد فلانی تاریخ باندې دی، وجه دا غي دا د پدې باندې غټ بدعت رد کوو مونږه چې تاسو دا کم بدعت کوئ دا ناروا کوئ او دې ته د اختر روز تاسو عید میلاد النبی او پدې کې جشن مناوئ او جلوسونه او مظاهره کوئ او جلسې کوئ. دا شریعت مونږ ته تعلیم د دې نه دی را کړی. بدعت پدې وجه ده چې ګوره صحابه کرامو کې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او په خبره باندې ډیر عمل کوونکیو. هغه په دې باندې عمل نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نرسو ابو بکر رضی الله عنه خلافتو چرته عید میلاد النبی مناو کړي. عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابي طالب رضی الله عنهم دې صحابونو سو خودل نشي. نور تمام صحابونو سو خودل نشي چې هغه عید میلاد النبی مناو کړي. او دا دومره غټه مسله نه ده. خلکو دې له باز ډیر غټ رنگ ور کړی دی او یو مالو په لګي او جګړې په کوي او عید میلاد النبی ته نه مانی.
بعض خلک عوامو ته دا خبره وړاندې کوي مولیان چې ګوره تاسو مونږ ته دا ووایي چې عید میلاد النبی ټیک د شته دی نه خو منت شته دی زر دا خبره وکوي او دا په ډیرو شیزونو کې کوي جنازې نه دعا وروستو دا نشته دی خو منت شته دی هلکه د فرض مونځ نه بعد په جمع سره داسې ځان له خوشته په جمع سره دعا کول د فرض مونځ نه بعد دا نشته دی خو منت شته دی ډېرې خبرې یو خبره به څه یادوم لنډه داسې وایه ډېرې خبرې داسې یادوي چې فلانی خبره فلانی خبره فلانی کار ټیک د په دین کې نشته دی خو منم تی نشته دی او مونږ وایو علمي یو قاعده ده د احناف هم دا لیکلې ده په خپل اصولو کتابونو کې دا لیکلې ده چې عدم النقل دا دلیل د عدم دی دا الفاظ باندې به تاسو سم نه پوهیږئ خو لنډه ده چې عدم نقل دلیل د عدم دی معنی دا ده چې کله یو عمل قرآن و سنت کې نه دا دلیل د دې دی چې نشته دی دا عمل قرآن و سنت خو مونږ ته هر څه ښودلی دي خو معلومیږي چې دا عمل نشته نو دلیل خپل معلوم شو چې ګوره دا بدعت دی ناروا کار دی او دا د هغه چانه به تپوس کوي چې کله اثبات کوي هلکه تاسو عید میلاد النبی منئ نو تاسو څه دلیل څه دی اوس که څوک مونږ ته وایي عید میلاد النبی نشته دی او تاسو ته په دې باندې څه دلیل دی څه دلیل دی تاسو سره چې یاره قرآن و سنت کې عید میلاد النبی نشته وی دا تپوس زمونږ نه مه کوه هغه چا نه وکړه چې څوک اثبات کوي او مثال دې دپاره در کوم دې دپاره چې علم کې اضافه هم راشي دلته بهر مثال ګاډی ولاړ دی نو که زه وایم ګاډی ولاړ دی نو تاسو به ما ته وایي ګاډی به ما ته ښیې چې ټیرونه به یي دروازې به یي سیټونه به یي انجن به پکې لګېدلی دا ټول شیزونه اسباب چې کوم دي د ګاډي دا به مونږ ته ښیي نو مونږ به وملو زه به درته ښیم دا وګوره دی ګیټ دی ټیرونه هم دي په ټیرونو ولاړ دی دا داسې دی اثبات به یې کوم خو که زه وایم چې یاره بار دی جومات نه ګاډی نشته دی ګاډی ولاړ نه دی او ګاډی نشته دی اوس که څوک وایي چې ته ما ته دلیل وښیه نشته دی نو زه یم الله دې په سترګو باندې ذخیرې به درته نه کوو نو بینا که داسې به درته وویو ګاډي هغه اسباب چې کوم ټیرونه دي او کوم انجن دی او کوم باډي ده اشته دی نه نو خپله د دې دلیل دا دی چې نشته دی نو عدم نقل دلیل د عدم دی دا قاعده یاده کوي او بله یو عجیب و فایده تاسو ته بیانوم انشاءالله ستاسو په علم کې به اضافه دا فایده به تاسو نه اورېدلي او که اورېدلي م یاسې تایید دپاره یا دهاني دپاره به وکړو هغه دا ده مونږ وایو عید میلاد النبی بدعت د یو بلې وجې نه دی هغه وجه مشابهت دی د نصارو د یهودو سره او مونږ قرآن سنت په احادیثو کې ډیر داسې احادیث دي چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان کړی دی چې یهودو نصارو مشابهت مه کوئ خالف الیهود والنصارى خالف الیهود ګیره کې مونږ ته وایي ګیره چې دی غټې کوي او برید ختم کوي خالف الیهود یهودو نصاراو خلاف کوي داسې وایي که نه چپلو کې هغوی مونځ نه کوي چې چپلې پاکي په هغوی کې مونځ کوئ خالف الیهود والنصارى نصاراو خلاف کوي په ډیرو اعمالو کې مونږ ته وایي یهودو نصاراو خلاف کوي د هغوی سره مشابهت منع دی من تشبه بقوم فهو منه قوم سره مشابهت د کافرانو سره دا منع دی اوس راشه مونږ که ته عید میلاد النبی ثابته نو مشابهت دی د نصاراو سره ولی عیسایان چې هغوی کم اختر مناوی هغوی ته کرسمس وایي هغه کرسمس چې مناوی هغه د اصل کې د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ هغه مناوی د هغوی اختر داسې اختر نه دی لکه زمونږ دی ذهن کې دا کښېنوئ هغوی اختر چې مناوی او دا کرسمس ډے چې ورته وایي او هغوی کیکونه او نور کم هغه رسومات د خپل هغه مذهب موافق کوي او نظریې موافق کوي هغوی دا عقیده ده چې دا خوشحالي چې مونږ مناوو نو دا اصل کې هغه ورځ ده چې عیسی علیه السلام په هغې باندې پیدا شوی دی مونږ په هغې باندې رد کوو که نو که دم داسې خوشحالي مناوې د کرسمس د نصاراو غوندې څنګه چې هغوی د عیسی علیه السلام ورځ مناوی او داسې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ د پیدایش مناوې نو تا د هغې سره مشابهت وکړو د هغې ونه یې لنډه ده چې دغه خوشحالي نه ده پکار او دغه عید مناول دا نه دي پکار
البته خوشاله کېدل دا بیل خبره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش داغي په دې پیدایش وخت کې بعضی ارهاسات وشو، عوام قریش خوشالم شو، اول به داغه خوشحالي مناو کو ان شاء الله وخت کم دی را روان هفته کې چې د دې پیدایش وخت کې بعضی نور نخي او علامه هغه الله د خلکو تخکاره کې چې عامي دنیا ته پته ولګي دا. ځکه د حدیث د حسان بن ثابت کې راځي، حسان بن ثابت رضی الله عنه وای زه په مدینه کې هم د 2 کالو ما پدې کې یو تنو چې هغه ترویتی او کاین او نجومت سره تعلق لرو، وای په دې ورځ باندې سحر کې په خپل بلې باندې ودرېدو او خلکو ته چغې والی چې طلع الليل النجم، نن هغه ورځ نن شپه هغه ستوري را ختلې دي چې هغه په اخیری نبی باندې راخیزي. واحمر یو روایت کې دا الفاظ هم دي او هغه ستوري سور شوی دی، معلومیږي چې هغه نبی الله پیدا کو. دې ته ارهاسات ویل کی. دی دلته خبر نه دی چیرې بعینه دا ماشوم دی، خود دومره ده چې پته ورته ولګي دا نجوم والو ته استورو والو ته چې هغه ستوري چې په اخیری رسول باندې راخیزي هغه نن را ختلو، ناغوی تم پته ولګي دا او دې نور ارهاسات مشو. بیا وی عبدالمطلب ته پته ولګي دا. نو عبدالمطلب په دې باندې ډیر سخت خوشاله شو چې خدای وراره مې وشو او هغه انسان هغه ماشوم ګرانی چې کله پلار نه یو یتیم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو الله یتیم پیدا کو، نو په دې باندې عبدالمطلب ته نورم ګرانو چې پلارم نشته یتیم دی، نو نورم په دې باندې خوشاله شو او دې راواغستو یو کپڑا کې تاو کو او حرم بیت الله ته بوتلو، الته دعاګانې د الله نه وغوښتي او بیا واپس راوستو. په دې کې ابو لهب چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی وای دې تم صوبیه داغي یو وینځ او هغه خبر ورکو. صوبیه رسول راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له تیم ورکړي دي. نو په دې کې ابو لهب چې وای اشاره وکا دې ته په دې خبر باندې چې تما آزاد کې د ډېر خوشاله نه دا عمل صحیح کړو خپل خو کڅو دا دلیل کې پیش کوي چې هر عید هغه مناو کړي دي، خوشحالي مناو کړي دا وینځي چې آزاد کړي دا. مونږ الله دې تا ته هدایت کې د کافر عمل خو مونږ د پاره دلیل نه دی، د کافر عمل مونږ د پاره حجت او دلیل نه دی چې څو مونږ ته دلیل کې پیش کی چې ابو لهب چې وینځ آزاد کړي و خوشحالي مناو کړي و، نو ته د ابو لهب دلیل مونږ ته پیش کې. او بعضو خلکو دا یو روایت دی بریلیانو جوړ کړي، هغه دا دی چې یاره ابو لهب جهنم کې ټول لې او یو ګوته دا چې په کومه ګوته اشاره دی وینځي ته کړي و چې ته آزاد شې، وای هغه اشاره والا ګوته چې د جهنم نه صد بهر د وغه نسوځي. دا وای ګوره د عید میلاد النبی برکات دي کنه. وای دا غي جواب یاد کا. وای قران سوي قران د ابو لهب بارک وای تبت یدا ابي لهب وتب، تبت یدا الله وای تباہ او برباد شو دوانه لاسونه د ابو لهب. یا جمله خبریه ده یا دعائیه، یا خیری دی یا الله خبر ورکي، او یا جمله دعائیه ده خیری کوي الله دې هلاک کی دوانه لاسونه د ابو لهب. نو دوانه لاسونه الله وای هلاک او تباہ شو خبر ورکي ده دي او ته یو ګوته پکې بچ ده. نو دوانه لاسونه څه ته وای؟ قران نه دې معلومیږي. معلومه شو دا چې په دې خوشالوي مناولو باندې انسان ته نجات نمومي علمومي چې کله ایمان پر وروړي اسلام انسان قبول کی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل اختیار کی ال انسان ته نجات ملاويږي. ها صرف بعضو سیرو کتابونو تاریخ والا چاغي کې رحیق المختوم عالم دی هغه دا قول ذکر کړي چې بعضو کسانو خوب کې لیدلو، نو هغه دا ویلو چې را ما باندې جهنم کې ډېر سخت عذاب دی، خو صرف کله چې دا پیر روز راشي نو لږ خفت او اسانی په عذاب کې ماته ملایي. بیا بعضو علماو د دې تصحیح په دې طریقه باندې کړی دا چې دلیل دا دی چې د ابو طالب بارکم رسول الله صلی الله علیه وسلم خفت ذکر کړی دی کنه قرآن ویلی لا یخفف عنهم العذاب، د دې کافرانو نه په قیامت کې عذاب سپک نه کړی شي. نو سوال راځي
چې ابو طالب ته خو عذاب سپک شوی دی او دلیل په حدیث دی. حدیث کې راځي پس کورټو ولاړ دی یغلی دماغ خټ کیږي هغه د وجنه. دا کم عذاب الله د دې وجنه ور کړی چې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خدمت ډیر کړي لکه روستو د هغه خدمت ان شاء الله بیانېږي. نو د هغه د وجنه عذاب کم دی. الله کافر لم کله د یو احسان د وجنه یا کله د یو نیک عمل د وجنه خفت په عذاب کې راولي. علماء د دې روایت نه دا استدلال کړي دي ځکه چې ابو طالب دلته خکار کړي د هغه د وجنه په عذاب کې خفت ده. نو کام کافران هغه عمل وکي نیک عمل په دنیا کې نو هغه له فائدہ دا ورکی چې عذاب په لک خفت کې راشي اسانی په راشي. نور عذاب هغه نه د سینې چې هغه نه بچ کیږي او یا د جهنم نه بروزي. پاتې شي دا آیات چې څوک وایي چې قران کې الله وایي لا يخفف عنهم العذاب سپک بنه کړی شي د دین عذاب. نو دا غي جواب یاد کړئ دلته عذاب سپک بنشي الله وایي مقرر عذاب به نسپکی. هر کافر ته چې کوم عذاب مقرر شوی دی الله وایي د دینه به زنه سپکو. نو ابو طالب ته چې دا عذاب کم شوی دی دا مقرر دی دا نه چې د مقرر نه کم شوی دی نه بلکې عام عمومي عذاب نه چې کم هغه عذاب خفت باغی کې راغلی دی او مقرر عذاب نه کمې د کافرانو پاره نشته دی. غرض دا نو پدې باندې دی ابو لهب هم خوشحالي وکا. ها یو بل فائدہ شریعت مونږ ته ویلي چې چا درته زیره وکړو د ماشوم یا بل یو زیره خوشخبری درته وکا نو شریعت اسلام مونږ ته دا ویلي چې هغه دی رولېږي په زیری کې دی ولا سور کې کاغه هر سی د خپل وس مناسب کاغه خوراک دی سکاک دی او قبل یو نعمت دی او یا نقدی دی دای ورکنو شریعت د دې امر مونږ ته کړی دا ورکوي دا سنت طریقه ده. هغه مشهور روایتونه دي کعب بن مالک رضی الله عنه توبه چې قبول شکاب وای په هغه ورځ ما سره یو کپڑا و ما اغوستلې و نور جامې ما سره نه وي نامې کوزي کې او عاریتن په سوال سره مې د چانه اوغختلې امې واچولې او دا جوړه ما هغه چاله ورکه چې ماته زیره د توبې کړو و هغه له زیری کې ورکی او دام یو خوشحالي و دا غوی د پاره دام یو زیره او دی کې باغی سیالیم کوله. حدیث کې راځي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وای د شپې دا وحی وشو چې الله درې صحابه ته عفو وکا. وای زما پکور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله زم او کعب او هلال او مراره ابن ربيعه رضی الله عنهم د ټولو صحابه درې وانو ته زیره ورکوم خوشخبری ورکوم ما پریدا. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شپه ده او که زیره ورته ملاوي شو بیا باغی راځي جمعات ته او ټول به خوشاله صحابه نو خوب به د خلکو خراب شي سار به خبر ورکو. او دا د ابو لبابه بارکم دغه رنگ چل شو بنو قریظه ته ابو لبابه رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم چلاټ شاغي نه خبر واله چې سوی هغه ځان لورغلو نو هغه ورته ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ ځان تسلیم کو نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سسکای نو دې نه خطا سهو واقع شو دې مړی ته اشاره وکړه چاله علی به سوچو کو چې ما کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز افشا کو دا خو مخه کارونه کو سم دواره لاړو مسجد النبوي پورې ځان ستنه پورې ځان او تړلو اول تر هغه پورې بزان نکولاوم سو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته معافی اعلان نه کړي الله زما معافی نه را لېګلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاویل ابو لبابه خدا رنگ تلې ده وای الله ته چې ځان پری خودلې مونږ هم د الله هغه خبر ورکول ته انتظار کو. بیا د سوره توبه آیتونه نازل شو واخرون اعترفوا بذنبهم خلطا عملا صالحا واخر سیئا. ام سلمہ وای ما چې څنګه آیتونه واوریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اې د الله رسوله دا زیره بزور کوما و رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت زیره ورکه چې خوشاله شي لاړم زیره مې ورکو هغه وخت کې پردې حکم لا نور आले بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رسی معنا خپل الله سونو باندې ابو لبابه رضی الله عنه هغه کلاو کو د توبه قبول شو زیره کې به هغه ازیر ورکون کو ته هدیه ورکواله دا مونږ ته شریعت ویلي. ها د دین رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش وخت کې بعض ارهاسات شاغه نور عالم ته الله ښکارکل او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم رضاعت او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له دانوم چا خودلې چې محمد صلی الله علیه وسلم
ان شاء الله دا به روان هفته کې بیانو ک الله جون توفیق راکو الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ محبت او مینه پیدا کړي او الله دې هغه داغي تابعدار مونږ او تاسو جوړ کړي او الله دې زموږ حاجت